او کاپیان راوالی یو څو خبرې د سره کوم او د ځان سره ولیکئ. پین او کاپی راوالی او کنه نو تشه پاڼه راوالی یو څو خبرې د سره کوم د ځان سره ولیکئ. تاسو چې د چا بدی شي کنه او داغه په زړه کې د حسد او کینه او بغض نو کته ورته ځان د ابي زمزم په اوبو وینځئ کنه ام به داغه ته بدی شي ام به هغه ستا سره حسد کینه او بغض ساتي. بالکل تاسو ټول عمر ښه کارونه کوئ ټول عمر څوک به ستا کلیوال ستا ملګری ستا کلاس فیلو ستا ګاونډي ستا انډیوال دا به دا ستا رشته دار دا به دا ونه وایي چې دا پلانې یا دا ښه کار. السلام علیکم ملګرو زه یم شهرمان خان. دا ویډیو مکمل وګورئ. زموږ علي خان استاد ټیچر نو موږ ګیله کړې ده تاسو دا ویډیو وګورئ. آخري کې به خپل پیغام هم ورکوو. راځئ تاسو دا مکمل دا ویډیو وګورئ د علي خان. نو د پښتنو مینه زما سره زیاته شوه. اوس د دې خلکو نه برداشت کېږي. نو ما چې کومه ویډیو بله ورځ وکړه په دې ویډیو کې د واتساپ د خبره چې کوم اول خو زه تاسو نه معافي غواړم که ما د چا واتساپ خراب کړی زه درنه معافي غواړم زه درنه معذرت خوا یم. دې کې څه دومره غټه یو انسان په خپله غلطۍ پښیمانه صحیح خبره ده بس هغه معاف کول پکار دي. خو زما چې څومره کانټینټ ما اپلوډ کړی دی ما 1.5 ویډیوګانې کړي. په دې 1.5 ویډیوګانې کې زه چا سپورټ کړم دغه خلکو زما د اپریسیشن دپاره ویډیو وکړه چې د علي خان داسې ښه کار کوي دومره په میلیونز کې فالوور دي پښتانه سپورټ کوي د پښتنو یو مایند سیټ یې بدل کو. علي خان سکلز ان بلاګ یو سفر دی روان دی د کم وخت نه شروع ده کړې ده. ما دپاره چا د ډاډګیرنې دپاره د ملاتړۍ دپاره د مرستې دپاره د سپورټ دپاره ویډیو چا وکړه چې د علي خان ډېر ښه کار کوي. یو ټي وي چینل زه راوغوښتم چې ته راځم په دې پلیټفارم کې چې د علي خان سکلز بلاګ مطلب سره ته څه ښیې خلکو ته چا زما دپاره یو پوسټ وکړو یا یو ایوارډ ماته میلاو شو. نه حسد دی کینه ده بغض دی. نو دغلته خو به خامخا په مبوري خلک کوي. نو د دې نور وس نه رسي کانټینټ ورسره نشته موضوعګانې ورسره نشته دی. نو څه چل وکړي دغه تصویر راوالي دلته شي کړي دغه ویډیو راوالي دلته واچوي د حقیقت ښکاره کوم دا ویډیو سره اخره پورې وګورئ ستاسې حقیقت ترور می ته خو هم څه پښتنو ته وښایه څه خپل سکل راوړه. زه زما ما خو تاسو ته وویل که نه چې کوم فرض کا ما داسې ویډیوګانې اپلوډ کړو ما پښتانه سپورټ کوي ولي چې ما درته غلط څیزونه ښودل ما مه سپورټ کوئ. او دغه خبره چې ما کومه وکړه ورکه دا به وخت ثابت کړي انشاءالله دا خو یو اپډیټ و د فیمس کېدو دپاره او د ویډیو وایرل کېدو دپاره زما دا خوله پوره ده دا خوله نه ده دا ژبه دا پوره ده خو نه ما ته خپل ځان پته لګي هر انسان ته د خپل سټیټس پته لګي موږ نه کوو دا شیزونه. نو زما د دې خبرو وضاحت مطلب دا دی چې تاسو د دې نه لږ موټیویشن واخلئ چې په کم سفر کې لګیایي څه مو شروع کړلي دقسې درپسې به خلک راپاسي او در پورې به لګیا وي. خپل کار جاري ساتئ په چا پورې مه ځئ. نو که د دې خلکو دا خیال چې زه به ډیموټیویټ شم یا دا به موږ ته څه ریپلای راکړي دا به هم پورې ویډیوګانې وکړي نه ورور مې زما ورونه یې زما سټوډنټان یې زما شاګردان یې او استاد همیشه خپل شاګرد معاف کوي ما معاف کړي یې. خو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې په خپل ځان کې دغه هنر او دغه ټیلنټ پیدا کړئ. تاسو مینې اخلئ د پښتنو تاسو هم پښتنو ته څه ښه ښایئ پازیټیو میسیجونه ورکوئ. ما ته هغه ویډیو وښایي چې ما چېرته په چا تنقید کړی دی د خپل کانټینټ سمې کاري که وایرل کېږي وایرل دي شي نه وایرل کېږي ویډیو څوک ګوري ودې ګوري نه دي ګوري. خو د 2018-19 ته زما جرني روانه د 2023 راغی ما په چا تنقید نه دی کړی ما چاته سپک نه دی ویلي ما د چا حقیقت نه دی ښکاره کړی. خپل یو سوچ مې دی یو آیډیا مې دی یو مایند سیټ ته که څوک مې خوښ مې دي کي چې نه مې خوښوي ستا سره 2 اپشنه دي انفالو مې که یا مې سکیپ کا. په کمنټ کې کنزل کول دا تر خپل اخلاقو د خپل کردارو ګواهي ورکوي. ما باندې هېڅ فرق نه پرېوځي څومره خلکو کنځلي کړي څومره خلکو را پورې رد بد ویلي زما په سټیټس یا په ما پورې څه اثر پرېوته نه الحمدلله صحیح ده که نه. نو زه دغه ټولو ته پیغام ورکوم چې مه کوئ مړه په خپل ځان باندې توجه وکړئ پښتنو له څه خواږه ورکوئ. تاسو هم ځان له یو جرني شروع کوئ که نه لاړ شئ مخکې لاړ شئ پښتانه هم سپورټ کوئ. اوس پښتانه موږ له مینه راکوي سپورټ راکوي نو دا خلکو نه برداشت کېږي چې مه کوئ که نه یار بدي نه یې ښه خلکو زړونه ماتېږي. زما زړه مات دی حوصله نه ده ماته اپریشیټ یې که داد وکړه ډاډګیرنه یې ورکړه. خو که ستا نه معمولي غلطي وشوه وړه غلطي وشوه دا به څه وایي
د په ستا دقه یوه غلطي دنیا ته ښایي د نه دا غلطي شوي دا داسې انسان دی دا داسې هلکه د هغه ښه خو هم دنیا ته وایه که نه. اوس که زه تاسو ته په ابي زمزم ځان وینځم چې یاره ام به زه د خلکو بدي یم، ولې چې زه د څه خلکو بدي یم، تنقید را باندې کوي، حسد را سره کوي، کینه بغض ساتي د هر انسان په زړه کې. کینه بغض حسد دا یو فطرتي عمل دی. جړه خندا غصه دغه شانتي دا حسد هم د انسان په زړه کې راځي. هغه بیا د بل مسلمان غیبت د هغه د را پرځولو کوشش په هغه پورې خنداګانې په هغه ورې پیشاړي دا د هغه بیا یو مشغله جوړه شي، خوند ورکوي. اوس څه خلک دغه شانتي هم په ما پورې لګیا دی په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې راپسې کوي چې یاره دا خو غلط انفارمیشن شیر کوي، دا چې کوم دی زموږ یو طرف ته رور هم راته وایي او بل طرف ته راباندې ګزارونه هم کوي. او زه حیران دي ورته یم چې دا ټول زما سټوډنټان پاتې شو، دا ټول سټوډنټ په دې وجه ورته وایم چې زما نه زده کړي. تاسو دا ویډیو کوته د علي خان د پښتانه چې د موږ ټول ایوب اللخپي وو، نو علي خان به مونږ ټیچر بالکل ډېر ښه وسات تېر شوی دی. مونږ د علي خان ډېره زده کړه کړې ده چې نن سبا چې څوک موبایل نو هر چا سره به علي خان ټولو ښه پېژني. نو علي خان څنګه سړی دی، نو ځینې پکې راشي علي خان زه پوره حقیقت تاسو ته ښکاره کوم علي خان څنګه سړی دی. نو ناست علي خان لپاره نو د علي خان ډېر ښه سړی، علي خان ډېر زموږ لپاره ډېر څه کړي دي. نو هر علي خان دا پکې راځي دا پکې څه خبره نه ده. دوی بل څه دا ویډیوګانې جوړوي او علي خان به وایي نوي پر ورته رور وایي او بل پل ورپسې ویډیوګانې جوړوي. یاره دا څنګه خلک دي. موږ ته خو علي خان کې څه فرق نه ښکاري. علي خان بالکل ډېر ښه سړی دی. علي خان ډېر موږ علي خان ډېره زده کړه کړې ده، نو بل چا له خو نه ده کړې چې بل څوک ته کړې موږ ته هغه راوښیي هغه له به زده کړه وکړو. ځینې پکې راشي نو چې علي خان په سیاسي فضول بوقاس فضول ویډیوګانې جوړوي. نو داسې نه ده پکار. پښتنو کې د پښتو کې ډېرې ویډیوګانې چا جوړې کړي ښې ښې ویډیوګانې داسې علي خان غوندې پرمیشن چا ورکړي وه لکه چا هم داسې ویډیوګانې جوړې کړي دي. هر یو راشي یو قسم ویډیوګانې جوړ کړي ټمتوب څوک بل شان ویډیوګانې جوړوي. نو علي خان د پښتنو لپاره ډېر څه کړي دي، ډېرې ښې ښې ویډیوګانې جوړې کړي دي. علي خان به یې موږ پسې ولاړو هلته به هر څه وایي څه خبره نه ده. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې. والسلام.